الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. مولوی صاحب محترم پنځم ټرن نو خو په پنځم ټرن کې په اخره کې ورته جواب داور یاد شو غم ته ورکه د الله دی وکي چې دا زر ور پیدا شي. بل مولوی صاحب اوله خبره دا وکړه وای ما رشیدیه پیش کړه نو د رشیدیه د خبرې جواب ما وکړو خو مولوی صاحب وای تا هغې په جواب کې ویله چې ستا استفسار تپوس فرمایشي دی نو دی فرمایشي نه دی کتابي دی. مولوی صاحب ګوره تا تپوس وکړو ما درته وویله چې کم دا نن سبا په مقبرو کې تقسیمیږي نه دا قرآن کشته نه حدیث کشته نه فقهاو ذکر کړی. ما بار بار لس پیرې دې خبرې وضاحت وکړو یو څیز تا خپل جوړ کړی فقیه د هغې تعریف کم ځای کړی دی د دې ما بار بار ویل خو مولوي صاحب ذهن په دې خبره پته نه لګي ولې نه کولاویږي پته ما د مروجه قید لګولی مروجه چې کم دا نه خو دا امام ابو حنیفه رحمه الله زمانه کې ون هغې کتاب کې لیکلی دی. باقي دا مولوي صاحب مخکې راغې نه وایي مونږ هم وایو چې فقهای کرامو شرط ماشاءالله خبرې ته خو راغی او بار بار ما ته وایي شرط څه ته وایي ګوره زرګر چې یې سره زر پیژني زر فقیه نه یو شرط پیش کوم د غیر فقیه کتاب حواله ما تر اوسه پورې نه ده پیش کړی. هغه فقیه شرط پیژني که نه پیژني زمون لالی قاری پیش کوم زه علامه شامی پیش کوم آیا دیو شرط نه پیژني یعنی مولوی صاحب ما ته وایي هغوی ته شرایط ور وښایه چھوٹے مو بڑے بات کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ علامه شامی ته شرایط نه ورځي بیا مخکې دی وایي چې کله فقدان د شرایطو نه وي نو دا شی به بدعت تر دې حواله پیش کړه. زویم مولوي صاحب دا طریقه د سره غلطه ده فقهاو چې کومه طریقه ذکر کړي د هغې لپاره باید شرایط ذکر کړي. زه بار بار دا خبره کوم د مولوي صاحب دماغ په دې ولې نه کولاویږي پته نه لګي څه چل دی انشاءالله د عوام فیصله کوي چې کوم اوري. مخکې مولوي صاحب وایي